چې کله تا سره اختیارات نشته نو بیا د پارلیمان ته ځې سره پاره. نو دغه بنیادی وجه ده چې مونږه کم تحریک دی. نو تحریک کې چې کم دی هغه دا دی چې مونږه په دې نظام باندې گزار کړی دی. مونږ دا نظام کړکېجن دی او دا د خلکو مسلې چې کم دی نه حل کړي او دا یو غلامانه ذهن چې کم دی لا تر اوسه پورې را روان دی. مونږه اول د برطانیې غلامان یو، هغې ته بیا نوآبادیات وي. د نوآبادیات نه بیا د جدید نوآبادیات ته لړ مونږ یې د امریکې حوالې ته کړو. دا بیا جدید نوآبادیات شو. مخکې به اے سی ډي سی دا پیرنګې و، هغه چې لاړ بیا مطلب دی چې جدید نوآبادیات شو. نو گو چې اے سی ډي سی زمونږ خپل خلکي خو ډکټیشن چې کم دی دا هلته نه حلي. لہذا مونږ دلته کې دا سیاسي پارټۍ ځکه ناکامه دي چې دی پارلیمان ته لاړ شي، دې سره بیا اختیارات نه. دا هغه نظام را روان دی. یعنې مونږ له هغسې غلامان مونږ آزاد نه یو. چې کله مونږ آزاد شو بیا به مطلب د خپل پارلیمان خبره کوو، د خپل وطن خبره به کوو، د خپلو وسایلو خبره به کوو، د خپلو غرونو او د خپلو قوم خبره به کوو. اوس چې کله مطلب ته لاړ شي هلته کې نو تا سره اختیارات نشته. چې اختیارات نشته نو لازمي خبره ته بیا دلته خلکو ته ملامت یي. نو په کار دا دی دا ټول سیاسي خلک ټول سیاسي ګوندونو له په کار دي چې دې خپلو خلکو ته رښتیا ووایي. که دې کله رښتیا ووایي نو بیا به تېرا خلک هم نه خفه کېږي. خو دې ورته مطلب هم اکه کم د دروغجنۍ هغه سیسټم را روان دی نو هغه چې څومره مخکې باندې راځي دې هغې سپورټ کوي. مونږ د دې نظام خلاف یو. مونږ وایو دا نظام کړکېجن نظام دی، دا غلامانه ذهن دی. دا چې کم دی نو مطلب دی نه زمونږ مسلې حل کولی شي او نه چې کم دی نو مونږ ته د خلکو ته څه ورکولی شي. تاسو وګورئ څومره سیاسي جماعتونه چې دي نو دوی سره بیا په پارلیمان کې اختیار نه وي. لکه تاسو کتلی وي یعنې 88 کاله وشو چې یو سیسټم را روان دی او هغه سیسټم داسې دی چې کله یو پارټي راشي، کله بل راشي، کله سوشلیزم په نوم باندې، کله روټي کپړه مکان په نوم باندې، کله د اسلام په نوم باندې، کله د شریعت په نوم باندې. خو هغه چې کله راشي او دغه ایوان ته لاړ شي نو هغې سره بیا اختیارات نه وي. ځکه چې د اختیارات چې کم دی نو دا دې پارلیمان سره نشته. نو چې پارلیمان سره اختیارات دي نو که دا ممبر ته ولیږي، دا ایم این اے ایم پی اے ولیږي، دی منسټر شي، خو دی به څه منسټر شي. ګوره ستا دفاع، ستا خارجه، ستا فنانس چې کم دی نو دا ستا او ستا خارجه دا ستا په دغه کې نشته، په اختیار کې نشته. نو چې کله دا څلور ستا په اختیار کې نشته نو ته به د خلکو مسلې څنګه حل کوې؟ ټیک ده. مزاحمت د دې نه ده کله چې دی مطلب دی غریبانان دا ټول سیاسي ګوندونه خلکو سره وعدې وکړي چې بھائی زه به تاله دا کوم دا به کوم، خو چې دی کله پارلیمان ته لړ شي نو مطلب دی بیا هغه هېڅ هم نشي کولی. یعنې د سره اختیار نه وي. نو بیا څوک تا ته وایي چې یاره مونږ خو لږ کسان یو، زموږ خو هلته اختیارات نشته.